روزګان کې مدني فعالان د اعتراض په ډول د روزګان کندهار لويې لارې ته راوتلي او زياتوي چې د کرونا ويروس د خپرېدو د مخنيوي په برخه کې د روزګان د عامې روغتيا ریاست بې تفاوته پاته شوی. دغه مدني فعالان اندېښنه ښیي او وایي چې هغه کسان چې له نورو ولایتونو څخه روزګان ته راځي که روغتیایي کتنه ونه سي ډېر ژر به روزګان کې د کرونا ویروس خپور سي. یاد مدني فعالان وایي که حکومت یې ستونزو ته پاملرنه ونه کړي په لویو لاریونونو به لاس پورې کړي. کنټرول دي دغه خلک چې د ایران څخه راغلي اجرستان ته نشي تللی کنټرولېږي کرنټین کېږي دغه کرنټین دوامه څخه ټول روزګان ته راځي ځکه روزګان هغه ولایت دی چې هیڅ کنټرول نشته که چیرې دغسې هر څه لارې خلاصې بې پوښتنې بې حسابه خلک راځي لرې نه ده چې روزګان به تر هرات ډېر بدتر سي. دغه موټران راځي اکثره د ایران هغه کارمندان دي چې هلته یې کار کړی دي هغه مهاجر افغانان نه پوهېږم چې دوی دایکنډي ته نه پرېښول کېږي دوی په غزني ته نسي تللی چې پر دې لار راځي. که چیرې داسې بېغوري وسي موږ تاسو به شهیدانو چې د 15 ورځو په جریان یا 10 ورځو په جریان کې به دلته دغه شمېر 100 ته ورسېږي. د روزګان د عامې روغتیا ریاست مسؤلین بیا وایي چې د عامې روغتیا وزارت په غوښتنه پر یادې لارې هغه روغتیایي ټیم نه دی ځای پر ځای کړی چې د کرونا ویروس تشخیص وکړي. د روزګان د عامې روغتیا رئیس خان آغا میاخیل وایي د یادې لارې پر سر د روغتیایي ټیم ګمارلو ته جدي اړتیا نشته. این ټیمونه هغه ولایت دي چې هغه بندري ولایت او د خارج مرز نه نور خلک راځي. د عامې روغتیا وزارت ویلي چې دا تاسو سکرینینګ مه کوئ ځکه دا یو بندري ولایت نه ده چې هلته بندر یو هلته له خارج سره مرز وي. خپل وزارت ساتامې سره اندېښنه شروع کړې که هغوی راته اجازه راکړه کېدای شي ډېر ژر به له خیره سره موږ دا شروع کړو. د په داسې حال کې ده چې په روزګان کې تر دا مهاله د کرونا ناروغۍ 2 مشکوکې پیښې ثبت شوي دي.